ملګریه، که چیرې ژوند در تنګ شوی یا هم په اوږد غم اخته یې یا هم ځمکه هېڅ ځای نه درکوي، هېڅ ځای کې خوښي نه مومې، هېڅ ځای کې سکون نه مومې، نو غواړم د نیکو بندګانو او صالحینو 3 عمده سپارښتنې درته وکړم. لومړی، اوږده سجده وکړه. صالحان وایي چې هر کله هم څوک سکون له لاسه ورکړي یا هم په ډېر غم کې راسي، نو الله تعالی ته دې یو اوږده سجده وکړي. داسې سجده دې وکړي چې د هغه روح عرش ته لاړه شي. داسې تصور وکړي چې نور زما مخې ته مرګ ده، زه نور مرم او نور هېڅ د سجدې موقع بیا نه پیدا کوم. دغه مې آخري سجده ده او الله تعالی ته په سجده پرېږدي، خپل د زړه راز او نیاز ورته ووایي. الله تعالی زموږ په زړونو واضح خبره ده چې پوه ده، خو موږ باید هغه خپل مشکلات، خپل ستونزې او خپل غمونه الله تعالی ته وروښیو او د هغې فریاد ورته وکړو چې زه دغه مشکل لرم، دغه ستونزه لرم، ته راسره مرسته وکړو، زه نه پوهېږم، ته مې لاس ونیسه. دویم، د الله تعالی په ذکر مو ژبه همیشه لمده وساتئ. که روان یاستئ، که ناست یاستئ، که په ملاستې اوسئ، په هر ځای کې اوسئ، ژبه مو داسې عادت کړئ چې هېڅکله د الله تعالی د ذکر څخه خسته نه شي. او دا واضح خبره ده چې د الله تعالی په ذکر سره زړونه روښانه کیږي، زړونه ژوندي کیږي. د زړونو غذا چې د هغه د الله تعالی ذکر ده. او دریم، د الله تعالی کلام ډېر تلاوت کړئ. د الله تعالی کلام داسې تلاوت کړئ چې حرف په حرف، جمله په جمله تدبر پکې وکړئ، فکر پکې وکړئ، ترجمې سره یې ولولئ چې الله تعالی ماته په دغه کتاب کې څه ویلي دي، د څه شي هدایت یې راکړی ده. نو ملګریه، که چیرته غم کې اخته یې، که چیرته په اندېښنه کې یې، که چیرته په ډپریژن اخته یې، نو د دې د حل لاره همدغه 3 نقطې دي. یوه اوږده سجده وکړئ، د قرآن کریم تلاوت وکړئ، د الله تعالی ذکر په کثرت سره وکړئ. انشاءالله سکون به مو ترلاسه کړئ. الله مو مل.